وطن پشایست دی لکستور د اسمان. کندهار ښاروالي د ښار په نهمه ناحیه اووم ګذر کې د درو کوڅو د اساسي رغونې چارې راپیل کړي دي. سیال نست په جهان جنت افغانستان د جنت افغانستان. دغه کوڅې چې تقریبا 525 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري، دوې نیمې میاشتې مخکې د رغولو چارې راپیل سوې او پاته کارونه به یې د یوې میاشتې په موده کې بشپړ سي. په دې پروژه کې درې کوڅې لرو چې په عمومي ډول 525 متره کېږي. یوه یې غټه کوڅه ده او دوې کوچنۍ کوڅې دي. نو دا کانکریټ چې دی 8 متره بر دی او 18 سانتي جګوالی دی او په دې کې یو کوچنی قسمت د چرۍ هم دی، یو 25 متره قدر. نو هغه هم په دغه کار کې سره شامله ده او هغه به هم پخېږي. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې هره ورځ 150 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې 15 کسان په مسلکي ډول او 90 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د جنت افغانستان. زموږ خو اصلا کې په دغه کار کې دوې ګټې دي. هغه داسې ګټې دي چې یو خو زموږ په محل کې اباتي راځي او بل موږ پر کار یو. د دغه کوڅو په اساسي رغونې سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. افغانستان د جنت افغانستان بنن پتو غیرت کې. نو اوس خو موږ په دې کانکریټ ډېر خوشحاله یو. پخوا خو مشکل دغه و چې خټې و، باران به اوس خټې به وې، چرۍ به بند وې. نو اوس خو ماشاءالله ښایسته کانکریټ سو، دغه سو، نو صفایي په صورت هم دغه سو. د تنوینا دا غرونا می هډکی دا اوب می د تنوینا جگ سر پکې ګرځي جو په خندا په مینا مینا جگ سر پکې ګرځي جو په خندا په مینا مینا.